السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې سکرین باندې چې تاسو کوم تصویر ګورئ دې ته خلک د انسانانو پیری وایي. دوستانو که د ده په اړه زه تاسو ته کوم معلومات درکم چې ده په ځان او جسم باندې کومې نخرې کړې نو یقینا تاسو به حیران پاتې شئ. دی جی ځان ته ایلین وایي. نو دی ایلین ویلی شي څه ته دوستانو؟ ایلین د بلې دنیا مخلوق ته ایلین ویل کیږي، یعنی فضایي مخلوق ته ایلین وایي. چې کله انسانان د پیریانو او د ایلین باره کې خبرې کوي ځینې خلک یې مني او ځینې خلک یې نه مني، خو ساینسپوهان وایي چې ایلین شته دی. نو ده د ځان نه ایلین جوړ کړی دی. نو خپله څهره یې د انسانانو په پرتله بدله کړې ده. نو ده په خپل ځان باندې چې کومې مسخرې او کوم ریشخند په ځان باندې وهلی دی بالکل انسان نه یو حیوان او ځناور دی. دی حقیقت کې یو انسان دی. ده غوښتل چې د ځان نه یو انجینر جوړ کړي. نو دی غوښتل د یو سپیس انجینر جوړ شي، خو وروسته د ده ایډیا او نظریه بدله شوه. دوستانو د ده نوم انتوني لفریډو دی. دا د فرانسې اوسېدونکی دی، 33 کاله عمر لري. نو دی په 1988 کال کې زیږېدلی دی په فرانسه کې. دی د ټاټو یو مشهور سړی دی. دوستانو د ایلین باره کې چې کوم سرچینګ وکړو، کوم معلومات یې ترلاسه کړی، کوم کتابونه د مطالعه کړي دي، دی لیدلی دوستانو چې د ایلین غوږونه نشته، نو د ځان څخه خپل 2 غوږونه هم لرې کړي دي. د ایلین مطابق چې کوم سرچینګ کړی نو بیا یې ولیده چې د هغې 2 ګوتې نشته، نو د ځان څخه خپلې ګوتې هم پرې کړي. تاسو په دې ویډیو کې دوستانو وګورئ چې د ده 2 ګوتې هم نشته ده. نو خپله ژبه یې هم غوڅ کړی ده. نو ده چې د ایلین مطابق څه کارونه ترسره کړي وو هغه یې په ځان باندې عملي کړي دي. تقریبا د بدن خپل 15% برخه بدله کړې ده. نو دی هم نور هم غواړي چې خپل د بدن نورې برخې هم بدل کړي. ولې چې دی غواړي چې زه داسې یو څهره ولرم چې خلک دې زما څخه وډار شي. دوستانو دی چې په کومه ساحه کې ژوند کوي، په کوم ځای کې اوسېږي، هلته په رسټورانټونو کې او په شاپینګ دوکانونو کې په ده باندې بلک لیست لګېدلی دی. نو ځکه چې دی نه سیاسره زنانه او ماشومان یریږي، نو دا هلته نه پرېږدي چې دی هلته پاتې شي. نو د جسم د دې یو شکل داسې دی چې د ده څخه خلک یریږي. دوستانو تاسو خپله په دې ویډیو کې وګورئ چې د انسان څهره داسې نه وي. نو دی یو روباټ یا یو څهره اغوستونکی نه دی، دی یو حقیقي انسان دی. نو خو یو ځوان او ورزشکار انسان ده. ده وغوښتل چې د ځان نه ایلین جوړ کړي دوستانو. نو ده د ایلین مطابق کتابونه سرچ کړي او د هغې په اړه باندې چې کوم معلومات د ترلاسه کړي هغه ټول په ځان باندې عملي کړي وو. دوستانو که ده چېرته د ایلین په ځای باندې په دیني زده کړه باندې په دیني کتابونو باندې سرچینګ کړی نو ده څخه به یو غټ عالم جوړ شوی و. ځکه ده یو ډېر ښکلی او ښایسته ځواني لرله. نو که ده چېرته په دغې دیني زده کړې کړې وي او په دین باندې دې سرچینګ کړی وی نو ده څخه به ډېر زیات یو غټ عالم جوړ شو. نور خلک به د ده څخه استفاده او د ده بیانونه او د ده کتابونه خلکو کتلی وی. نو ده اوس د ځان څخه تاسو وګورئ چې یو ځناور جوړ کړی دی چې بالکل د انسان څهرې ته ورته نه دی. او د ده عکسونه چې تاسو په دې ویډیو کې وګورئ، د ځوانۍ عکسونه یې وګورئ دوستانو چې کله دی د انسان په څهره کې دی، نو هلته به تاسو ته معلوم شي چې بالکل دی واقعیت یو ښکلی انسان و، خو د ځان څخه یې داسې یو ځناور جوړ کړی. دوستانو کله چې انسان د الله تعالی په کوم جوړښت باندې د ناشکري وکړي او خپل جسم او څهره بدله کړي نو د هغې څخه دغسې یو ځناور جوړیږي. ځکه الله تعالی چې دی په قرآن کریم کې هم فرمایي چې ما انسان ډېر ښکلی پیدا کړی دی. او په بل ځای کې هم دا وایي چې کله انسان د خپل خواهشاتو مطابق زندگی تیره کړي او د الله تعالی کوم منلي احکامات چې دي هغه په ځان باندې ونه مني نو د هغې څخه واقعیت چې یو حیوان او ځناور جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې د دې دغه څهره ګورئ بالکل د ځناور په شانته ده. نو دا واقعیت چې په کوم ځای کې دی ژوند کې، په کوم ځای کې تېرېږي، په لارو کوڅو کې د ده څخه ماشومان زنانه یریږي، ولې چې د ده څهره یو انساني څهره نه ده. نو دوستانو دغه کس چې دی د ده په اړه باندې دی په 1988 کال کې زیږېدلی دی. تقریبا 5 فوټ او 9 انچه لوړوالی یا قد د دې دی. نو د خپل د بدن 15% برخه چې دا کوم دا د اجنبي په توګه بدله کړې ده. دی د پوزې او د غوږونو او د لاسونو د پرې کولو دپاره هسپانیې ته تللی و. نو په فرانسه کې د پوزې ویستل یو غیر قانوني کار دی. نو هغوی ورته دا اجازه ورنه کړه چې دی خپل پوز او خپل لاسونه او خپل نوکان غوڅ کړي. نو دوستانو دی د هغې دپاره هسپانیې ته لاړه. نو دی په 2021 کال د نومبر په 14مه دغه انتوني لفریډو چې دی د جراحۍ لپاره مکسیکو ته لاړه. ترڅو دی د خپل د بدن نور غړي هم جراحي کړي. نو دی د هغه نه مخکې خپل د بدن ځینې برخې چې دی
د په خپله پوښلي وو. نو د ځینې اروپایي هیوادونو کې چې دی د ګوتو د لاسونو او د پوزې پرې کول یو غیر قانوني کار دی. نو هلته چا د اجازه ورنه کړه د ده چې چا کوم جراحي ترسره کړې او کوم پراجکټ په ده باندې کار کړی د هغې شخص څهره او د هغې شخص نوم نه دی افشا کړی چا چې د ده بدن ترمیم کړی یا یې جوړ کړی دی. نو دوستانو د خپل مور سره په یو کور کې ژوند کوي. مور د یو کور میرمن ده خو د پلار په اړه باندې څه نه دي ویلي. نو د بلیک ایلین پراجکټ په نوم باندې یو پروژه ده چې په هغې کې دی کار کوي او ځان ته دی بلیک ایلین وایي. دوستانو دی په 24 کلنۍ کې دی په خپل بدن باندې کار ترسره کړی او چې دی تر څو ځان ته د بلیک ایلین نوم انتخاب کړي او دی په ټولنیزو رسنیو کې په 2023 کال کې تر $80,000 پورې د ګټلې دي په خپله چهره باندې. دوستانو که یو انسان دومره پاگلپن ته ورسیږي چې بالکل د ده څخه هغه انساني خویونه او خصلتونه الله تعالی ترېنه واخلي دی په دنیا کې الله تعالی شرمولی دی. تاسو د ده جسم او بدن ته وګورئ چې بالکل د انسان ته ورته نه دی. نو که چېرته دوستانو موږ به تاسو ته الله تعالی روغه صحره روغ جسم روغ ځان راکړی په دې باندې باید موږ شکر وباسو او په خپل ځان باندې ملنډې او ټوکې او ټکالې ونه کړو. دوستانو که دغه ویډیو مو خوښه شوه تر نورو ملګرو پورې ورسوئ او زموږ د هجران سټډي یوټیوب چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج صفحه در سره فالو کړئ. تر نورو ښکلو ویډیوګانو پورې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.